بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې موږ د لسم ټولګي برقي فزیک الکترومګنیټیزم فصل کې موږ او تاسو میګنیټیک فیلډ لاینز ویلي وو په یو سټریټ لاین کې او همدارنګه د یو سټریټ لاین میګنیټیک فیلډ لاینز او همدارنګه په یو لوپ کې. راځو نن په لسم ټولګي برقي فزیک کې الکترومګنیټیزم فصل کې موږ او تاسو د سولیناید چې شو وایو میګنیټیک فیلډ لاینز وایو، یعنی هغه سولیناید چې په هغه کې کرنټ وي د هغه میګنیټیک فیلډ لاینز وایو چې د لسم ټولګي د برقي فزیک 40 لوست دی. ګورئ نننۍ موضوع ډیره ساده، اسانه او واضح ده. زه تاسو ته په اسانه ډول سره تشریح کوم. میګنیټیک لومړی تاسو ته سولیناید درپېژنم. سولیناید څه ته ویل کیږي؟ ګورئ سولیناید چې دی هغه جسم دی چې یو ویر چې کله مثلا په کوایلز باندې څه به وسي د یو لاین څخه کوایلز جوړ سي، یا هم یو لاین چې دی که په ساده الفاظو درته ووایم کله چې موږ یو لاین پر یو شي باندې راوپېچو څو وارې او بیا د هغه یو سر او بل سر د چیش سره کنیکټ کو، د یو بیټرۍ سره کنیکټ کو، دغه ته پخپله سولیناید ویل کېږي. مثلا د مثال په توګه سره تاسو دې شکل ته او یو خبره بله ده چې سولیناید چې دی دغه سولیناید چې دی دې ته موږ د دې مقدار چې د دې د مقناطیسي ساحې خطونه د بار میګنیټ په رقم دي، نو ځکه دته موږ مثلا د مثال په توګه سره د بار میګنیټ اصطلاح هم ځینې وخت کارولی سو. د بار میګنیټ اصطلاح هم په کوم حالت کې ورته کاریږي؟ په دې خاطر چې د دې مقناطیسي ساحې خطونه ډېر ورته والی لري د بار میګنیټ مقناطیسي ساحې خطونو ته، ځکه دې ته ځینې وخت کې دغه لفظ هم کاریږي، خو سولیناید پخپله یو جلا شی دی. مثلا تاسو دې شکل ته پاملرنه وکړئ، دا چې دی دا یو بار میګنیټ دی، دا ساوت پول او نارت پول لري او دا بیا پخپله چې دی یو سولیناید دی. صحیح دی؟ ګورئ لکه ما چې تاسو ته مخکې وویله سولیناید چې دی دا پخپله یو چې شي دی دغه لاین چې دی دا به خامخا څه رقم وي، د برق حدي به وي. دا به څه شي وي؟ د برق حدي به وي، یعنې دا به کولی سي چې برق څه په وکړي؟ تیرې کړي. صحیح دی؟ دغه جسم چې دی مثلا پر یو شي باندې څه په وکړي؟ داسې په کوایلز باندې کوایلز ځینې جوړ کړي، را ویې پیچي پر یو شي باندې او بیا یو سر او بل سر د بیټرۍ سره کنیکټ کړي تر څو په دې کې کرنټ جریان پیدا کړي. دغه ټوله جسم ته پخپله څه ویل کېږي؟ سولیناید ویل کېږي. او د دغه هر کوایل ته جلا جلا موږ کولی شو چې کوایل ووایو. صحیح دی؟ ولې د بار میګنیټ او د سولیناید د مقناطیسي ساحې خطونه تقریبا یو رقم دي. تقریبا تاسو ګورئ د دې هغه د مقناطیسي ساحې خطونه یو رقم دي، ځکه خو ما تاسو ته وویله چې دوی دواړو ته دغه اصطلاح یو وخت کې کاریږي. لکه څنګه چې بار میګنیټ چې دی هغه دا خو پخپله یو میګنیټ دی، نو مقناطیسي ساحه خو جوړوي، خو سولیناید چې دی دا یو میګنیټ نه دی. ما تاسو ته په تېرو درسونو کې هم د الکتریسیټي د څه شي زموږ دغه فصل د الکتریسیټي او همدارنګه د میګنیټیزم ترمنځ د الکتریسیټي او د میګنیټیزم ترمنځ پر رابطه باندې موږ دغه فصل څه کړی دی؟ راشرو کړی مو دی. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم خبر یاست چې د الکتریسیټي او د میګنیټیزم ترمنځ رابطه شته، نو دلته دغه سولیناید شکل چې دی کله چې په دې کې برق جریان پیدا کړي، په دې کې کرنټ مثلا څه په وسي، کرنټ شروع سي. اوس کرنټ له دې خوا څه نشو رسمولی ځکه چې دلته یې نارت دی، نو کرنټ به څه رقم وي؟ د دې خوا څخه به یې رسموو چې مثلا څه په وسي دلته کرنټ جریان پیدا کړي. په دغه وخت کې دا چې څنګه دا خبره مې څنګه وکړه دا په راتلونکي کې درته وایم. دغه دلته په دې ځای کې تاسو وګورئ دا کرنټ چې مثلا په دې کې جریان پیدا کړي، نو د دې په شاوخوا باندې مقناطیسي ساحه جوړېږي او د دې مقناطیسي ساحې خطونه چې دي هغه به څه رقم وي؟ د دې د مقناطیسي ساحې خطونه به د بار میګنیټ د مقناطیسي ساحې د خطونو په څېر وي. سولیناید خو تاسو وپېژنئ چې سولیناید څه ته ویل کېږي. تاسو وګورئ دا هم څه شی دی؟ یو سولیناید دی. په دې ځای کې وګورئ ما لکه څنګه چې ما تاسو ته دلته وویله، دلته تاسو وګورئ دا به څه رقم دی؟ د یو بیټرۍ سره کنیکټ شوی دی. په دې ځای کې دا څه شی دی؟ د یوې بیټرۍ سره کنیکټ شوی دی. د سولیناید هغه د مثال په توګه سره یو شکل یې جوړ کړی دی چې یو لاین یې پر یو شي باندې مثلا راپېچلی دی، د هغه یو سر او بل سر یې مثلا د چیش سره کنیکټ کړی دی، د بیټرۍ سره کنیکټ کړی دی. کله چې په دې کې د برق جریان پیدا سي د دې په شاوخوا مقناطیسي ساحه جوړېږي چې دې ته څه ویل کېږي؟ د سولیناید مقناطیسي ساحه ورته ویل کېږي، یا د سولیناید میګنیټیک فیلډ لاینز ورته ویل کېږي. صحیح دی؟ همدارنګه د بل شکل ته تاسو پاملرنه وکړئ. دا څه شی دی؟ دا اوس چې مې دلته دا خبره درته وکړه چې کرنټ د دې خوا څخه دی. ګورئ د کرنټ په دغه کوم لوری چې دی، د کرنټ کوم لوری چې دی دا د دې پر څه شي باندې
پر نارت او ساوت پر معلومولو باندې تاثیر لري. څنګه تاثیر لري دا راځم په پریکټیس کې تاسو ته درښیم. صحیح دي؟ دا هم تاسو وګورئ یو څه دی یو دوه سولیناید دي. صحیح دي؟ په دې ځای کې اپلیکیشن اف کرنٹ کیرینګ سولیناید کې دلته موږ تاسو پریکټیس هم کوو او ځینې نور سولیناید هم تاسو ته درښکاره کوم. ګورئ دلته تاسو وایاست څنګه لنډ لنډ یې وایه. دلته ځکه دغه شان زه لنډ لنډ وایم ځکه دا تاسو ته په 12 صنف کې بیا راغلي دي او ښه په تفصیل سره راغلي دي. دلته چې په 10 صنف کې تاسو ته څومره راغلي دي زه فقط هغه درته وایم. یعنې په 10 صنف کې تاسو ته فقط سولیناید درپېژندلی دي چې سولیناید څه ته ویل کېږي. فقط دا یې درته پېژندلی دي او د سولیناید په اړه یې ځینې لنډې خبرې کړې دي. خو زه کوشش کوم چې تاسو ته هغه خبرې په واضح ډول سره ووایم. دا هم د سولیناید یو مقناطیسي ساحه ده. دلته په دغه ځای کې تاسو ته په دغه سلاید کې زه تاسو ته یو بل شی درښیم چې هغه ډېر مهم شی دی. راځم زه تاسو ته په خپله سولیناید جوړوم. چې درته جوړوم یو سولیناید په خپله درته جوړوم. فرض کړئ دا مثلا یو لاین یې ماته راکړئ چې ته د دې څخه سولیناید جوړ کړه. زه راځم دا څه کوم دا راځم داسې هغه پر خپل کوایل باندې پیچم. ستاسو خوښه ده هر څومره چې ورکوئ او بیا د بیټرۍ سره یو سر او بل سر د دې کنیکټوم. په دې ځای کې تاسو وګورئ زه څنګه کولی شم پوه شم چې د دې مقناطیسي ساحې نارت چیرې دی ساوت یې چیرې دی. دلته به هم موږ او تاسو ته لکه څنګه چې په تېرو ویډیوګانو کې درته ویلي وو چې ډایرکشن اف کرنټ ډېر مهم دی. چې شي مهم دی ډایرکشن اف کرنټ یا هم د چې شي لوری دلته ډېر مهم دی. د کرنټ لوری ډېر مهم دی چې د کرنټ کوم طرف ته دی. کرنټ چې دی هغه کوم طرف ته دی. ډایرکشن اف کرنټ دلته ډېر مهم دی. د مثال په توګه سره دلته کرنټ چې دی هغه د دغه ځای څخه څه رقم کېږي شروع کېږي. کرنټ مثلا دلته داسې شروع دی راځي دلته په دا کوایل کې به تاسو کرنټ ته پاملرنه کوئ ځکه دلته بیا زه تاسو ته یو بل شی هم درښیم. په دا کوایل کې دا کرنټ اول داسې راځي خو ګورئ داسې راپېچل شوی دی. نو دلته لومړی چې څه کېږي لاندې طرف ته راځي. دا بلې خوا ته بیا په چپه خوا کې بیا بیرته لوړ ځي. همدارنګه دلته بیا داسې راځي په دې ځای کې بیرته لاندې راځي او دلته بیا بیرته لوړ ځي. دغسې دلته هم څه رقم کېږي دې خوا ته راځي په دې ځای کې بیرته لاندې ځي او دلته بیرته څه کېږي لوړ ځي. دغسې تر دا پایه پورې دا څه رقم دی دغه رقم شروع دی چې دلته مثلا دې خوا ته ځي په دې ځای کې لاندې راځي او دلته بیرته څه رقم ځي لوړ ځي. اوس که چیرې زه د دې لپاره چې دا معلومه کړمه چې په دې کرنټ کې نارت کومه خوا ته دی ساوت کومه خوا ته. اوس نو تاسو وایاست چې نارت او ساوت ګورئ دا یو شی موږ تاسو مخکې ویلی وو چې نارت او ساوت ولې مهم دي او څنګه یې پیدا کولی شو. موږ تاسو داسې ویلی چې په مقناطیسي ساحه کې نارت پول هغه پول دی چې دا چې شي کوي چې د دې څخه دغه کوم د مقناطیسي ساحې کوم خطونه چې دا د دې څخه ایمرج کېږي ځینې راوځي لکه دلته تاسو وګورئ ځینې راوځي. او ساوت پول بیا هغه پول دی چې په دې کې مرج کېږي دې ته څه رقم کېږي ورننوځي او دننه بیا دغه کار سرچپه دی. دننه بیا د چې څخه راوځي دننه بیا د ساوت څخه راوځي او په نارت پول باندې څه رقم کېږي ننوځي. دا کار بیا دننه څه رقم دی سرچپه دی. یعنې داسې تاسو وګورئ دلته بیا د ساوت څخه راوځي او په نارت باندې څه رقم کېږي په نارت پول باندې ننوځي. دغه د دې د مقناطیسي ساحې خطونه خو د باندې د نارت څخه راوځي او په ساوت پول باندې څه رقم کېږي دلته ننوځي. که زه چېرې راسم دغه کوم یوه ساحه چې ده دا یو کوایل چې دی دا یو څه رازوم کړمه یو څه یې څه وکړمه رانږدې یې کړم. په دې ځای کې راځم دا څه رقم شکل لري دا تقریبا داسې یو شکل لري. که چېرې مثلا دا زه رانږدې کړمه دا تقریبا داسې یو شکل لري او په دې ځای کې که چېرې تاسو پاملرنه ورته وکړئ په دې ځای کې دغه کوم لومړی کرنټ چې دی هغه لاندې طرف ته ځي او د بلې خوا ته څه رقم کېږي لوړ طرف ته راځي. اوس په دې ځای کې که چېرې تاسو ورته وګورئ کرنټ چې دی هغه داسې کېږي. کرنټ داسې د دې څخه داسې راځي داسې دغسې بېرته څه رقم کېږي مخ ته راځي. معنا دا چې په دغه ځای کې کرنټ ننوځي. د دې خوا څخه کرنټ دلته د سولیناید ته څه به کېږي ننوځي. دلته که سولیناید ته دا کرنټ څه رقم کېږي د دې خوا څخه ننوځي. د دې خوا څخه سولیناید ته دغه کرنټ چې دی هغه څه رقم کېږي ننوځي. نو دغه خوا څخه چې یو سولیناید ته کرنټ ننوځي هغه ځای ته هغه پول ته موږ څه وایو هغه پول ته موږ ساوت پول وایو. کله چې د دغه ځای څخه اوس نو چې تاسو یو پول معلوم کړئ د بل پول معلومول تاسو ته اسانه دي. واضح خبره ده چې دا کرنټ د یوې خوا څخه ننوځي په مقناطیسي ساحه کې نو د بلې خوا څخه خو به راوځي یو لوری خو به وي چې د هغه څخه دا بیرته راوځي. نو د ساوت پول مقابل لوری بیا بیرته پخپله چې شي دی نارت پول دی چې دا بیا بیرته څه کېږي د نارت پول څخه بیا دا راوځي. د نارت پول څخه بیا دا څه رقم کېږي د نارت پول څخه بیا دا راوځي. نو هغه لوری چې د هغه څخه دا راوځي هغه ته یې څه ویل کېږي
نارت ویل کېږي. دلته که د دغه طرف څخه مثلا موږ ورته وګورو، د کوم طرف څخه موږ ورته وګورو، مثلا د دغه طرف څخه د تاسو فرض کړئ چې څوک مثلا ورته ګوري، د دې طرف څخه چې ورته وګوري کرنټ چې دی هغه داسې دی. نو کرنټ چې داسې دی، د کرنټ د تلو سره دغه د مقناطیس ساحې خط چې دی هغه هم سره خطونه چې دی هغه هم داسې سره کم کېږي، جوړېږي. یعنی داسې معلومیږي لکه دغه سالیناید ته چې ننوځي وخت دغه کوم آیرن فایلینګ چې موږ کېږدو د دې په شاوخوا باندې په هغه په واسطه یې اسانه معلومولی شو. نو ځکه موږ ویلی شو چې دا چې دی ساوث پول شو. او دا بل طرف څخه که چیرې ورته وګورو د دې څخه داسې معلومیږي لکه دا چې سره کم کېږي ځینې راوځي. نو دا چې د هر ځای څخه چې ایمرج کېږي هغه ته نارت ویل کېږي، او په هر ځای کې چې مرج کېږي هغه ته ساوث ویل کېږي. دا چې د دې جوړښت هم تقریبا داسې دی لکه بار میګنیټ، ځکه خو ما تاسو ته اول وویله چې سولیناید او بار میګنیټ چې دی تقریبا یو د بل سره زیات ورته والی لري، او ورته والی یې په دغه ځای کې دی. دلته اوس نو د دې څخه یو څو رابطې دي چې د دې څخه هغه رابطې موږ ته روښانه کېږي. راځم هغه رابطې تاسو ته وایم او دغه څخه وروسته بیا مخته ځو. لومړۍ رابطه دا ده، لومړۍ خبره په دې کې دا ده چې ډېره مهمه ده، هغه دا چې یو میګنیټیک فیلډ لاین چې دی، که څه هم د 12 سیم خبرې دي، خو کېدای شي چې امتحانو کې په د فصلو په د پوښتنو په حل کې ستاسو سره مرسته وکړي. میګنیټیک فیلډ لاین په بي سره ښوولې ځینې وخت څه دي. میګنیټیک فیلډ لاین چې دی هغه مستقیمه رابطه لري د چی سره؟ د آی سره. آی چې دی آی کرنټ دی. څنګه؟ په دغه سولیناید کې چې هر څومره کرنټ زیاتیږي هغومره غټه مقناطیسي ساحه دلته جوړیږي. هر څومره چې کرنټ کمیږي د کرنټ اندازه د برق اندازه هر څومره پکې کمیږي هغومره د دې د مقناطیسي ساحه سره کم کېږي، کوچنی کېږي. صحیح دی؟ همدارنګه بل میګنیټیک فیلډ لاینز چې دی دا د چی سره مستقیمه رابطه لري؟ دا د ان سره مستقیمه رابطه لري. اوس نو تاسو وایاست چې ان څه شی دی؟ ان موږ نمبر اف ټرنز ته وایو پر لینګث. نمبر اف ټرنز پر لینګث دا بیا څه شی دی؟ د دې لپاره راځم دوه شاګردان راخلم، مثلا عایشه او د مثال په توګه فاطمه. دې دواړو ته ما څه شي وکړله؟ مثلا 1 متر ساحه مې ورکړله. مثلا دا زه عایشې ته وایم چې عایشې دغه 1 متر ساحه تا ته درکومه، همداسې دا 1 متر ساحه چې ده دا بیا چاته ورکوو؟ د مثال په توګه سره دا مو مثلا عایشې ته ورکړله، او دا 1 متر ساحه چې مو ده دا مو چاته ورکړه؟ فاطمې ته مو ورکړه. دې دوه ته زه سولیناید ورکومه، البته لاین ورکومه، ورته وایم چې دغه څخه تاسو ماته سولیناید جوړ کړئ. عایشه چې ده هغه د لاین څخه مثلا داسې سولیناید راته جوړوي. عایشه مثلا د لاین څخه سره کم سولیناید راته جوړوي، داسې سولیناید جوړوي. فاطمه بیا د لاین څخه مثلا داسې سولیناید جوړوي. صحیح دی؟ دا دوه دانې سولیناید څه وسوله؟ دلته جوړ سوله. په دې ځای کې اوس یو څوک زما څخه پوښتنه کوي چې په دغو دوو سولینایدز کې یو دغه سولیناید یو بل دا سولیناید، په دې کې د کوایلز شمیر زیات دی، په دې کې کم دی. دلته دغه د کوایلز چې دی ټایټ یو د بل سره راوستل شوي دي، او دلته لوز راوستل شوي دي، آزاد راوستل شوي دي. اوس نو آیا په دغه کوم سولیناید چې دی دا به قوي مقناطیسي ساحه یا غټه مقناطیسي ساحه ولري؟ او که دا دلته به تاسو دا یو شی ووایم، هغه دا چې په میګنیټیک فیلډ لاینز کې د سولیناید دغه کوایلز یا د دې د کوایلز ترمنځ ساحه چې د هر څومره چې دا کمه وي په هماغه اندازه سره هغه ښه سولیناید دی، او هر څومره چې د دې د کوایلز ترمنځ اندازه زیاته وي، آزاد جوړ شوی وي، هغه کمزوري سولیناید. ښه سولیناید او کمزوري سولیناید نو څنګه معلومولی شو؟ ښه سولیناید چې دی هغه ډېره مقناطیسي ساحه جوړولی شي، قوي مقناطیسي ساحه جوړولی شي، خو کمزوري سولیناید چې دی هغه بیا کمزورې مقناطیسي ساحه سره کم کوي راته جوړوي. نو ځکه خو دلته زه درته وایم چې میګنیټیک فیلډ لاینز مستقیمه رابطه لري د نمبر اف ټرنز پر لینګث سره. دا ان چې دی، ان چې دی دا موږ ته په خپله چې په لاس راکوي نمبر اف ټرنز پر چی شي؟ پر لینګث. ګوره په لینګث کې په یوه ثابته اندازه کې ساحه کې په ثابته اندازه اوږدوالي کې څومره ټرنز ده هغه موږ ته چی په لاس راکوي؟ د سولیناید دغه قوت په لاس راکوي. نو ځکه خو موږ وایو چې میګنیټیک فیلډ چې دی هغه د نمبر اف ټرنز پر لینګث سره هم مستقیمه رابطه لري. معنا که دغه نمبر اف ټرنز کم یې نو مقناطیسي ساحه به هم سره کم د مقناطیسي ساحې خطونه یا میګنیټیک فیلډ به هم کم وي. که نمبر اف ټرنز زیات وي لکه عایشې چې جوړ کړي دي نو مقناطیسي ساحه به هم سره کم وي، مقناطیسي ساحه به هم زیاته وي او قوي وي.
همدارنګه یوه بله رابطه هم شته، خو هغه ستاسو د 12 صنف رابطه ده. په 12 صنف کې تاسو دغه رابطه وایاست چې مګنیټیک فیلډ لاینز چې دی هغه د میونات سره هم چې دی مستقیمه رابطه لري. خو دغه زه تاسو ته ځکه دلته نه وایم ځکه چې دا ستاسو د 12 صنف موضوع ده، خو زه تاسو ته دغه کوم فورمول چې دی دا د طریقه مګنیټیک فیلډ لاینز چې دی د میونات سره هم چې لري مستقیمه رابطه لري. اوس نو چاته پوښتنه پیدا کېږي چې میونات بیا څه شی دی؟ میونات چې دی دا موږ تاسو دا هم په دې پسې تړلې یو موضوع ده چې میونات چې دی دا لاندې درته وایم، دغه کوم سولیناید چې تاسو جوړوئ دغه لاین چې تاسو راپیچئ دا لاین تاسو پر یو شي باندې راپیچئ، دا لاین تاسو څه کوئ پر یو شي باندې راپیچئ. د دې په منځ کې یو کور شته، یو په اصطلاح یو هسته شته چې پر هغه باندې دا راپیچل سوی دی. صحیح دی؟ دغه سولیناید دا لاین پر راپیچل سوی دی چې دا ته پخپله یو میډیم هم ویلی شو. دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا میډیم جوړ د څه شي څخه دی؟ دا دلته چې کوم میډیم دی دغه میډیم جوړ د څه شي څخه دی؟ دې جوړښت چې دی هغه هم پر دغه سولیناید باندې پر مقناطیسي ساحه باندې تاثیر اچوي چې دغه دننه کوم مواد چې دی یا کوم میډیم چې دی دا چې د څه څخه جوړ دی دغه ته موږ خپله څه وایو؟ میونات وایو یا میو ورته وایو. صحیح دی؟ اوس یې تاسو ته نور هم تشریح کوم چې د دې ټولو څخه یوه رابطه موږ ترلاسه کولی شو چې تاسو کیدای شي سوالونه درته راسي، په هغه سوالونو کې مرسته درسره کوي چې مګنیټیک فیلډ لاین مساوي کیږي په چیز سره؟ دا پخپله مساوي کیږي په آی ضربي ان ضربي میو سره، میونات سره. صحیح دی؟ یا هم داسې ویلی شو چې میونات ضربي ان ضربي آی دا پخپله څه شي شو؟ دا د مګنیټیک فیلډ لاینز لپاره یوه عمومي رابطه هم شوه چې دغه رابطې څخه موږ ډېرې نورې رابطې لاسته راوړو او دا زموږ او ستاسو د 10 صنف موضوع په اصل کې ده هم نه. خو تاسو دا هم څه وکړئ درسره زده یې کړئ که چېرې کوم غوښتل سوالونه پر حل کړئ سوالونه پر دې اسانه حلولی سي. دا هم مکمل هغه د دې پراکټیس او د دې دغه د ساوت او نورث پول معلومول او همدارنګه د سولیناید کوم سولیناید قوي دي کوم نه دي او د دې ترڅنګ د دې یو څو رابطې. راځو د سولیناید دغه دننه موادو یادونه ما وکړه چې د سولیناید دننه یو میډیم شته چې د سولیناید پر څه شي راپیچل سوی دی. هغه میډیم چې دی هغه به څه رقم دی؟ د مثال په توګه سره څنګه جوړښت لري هغه راځم تاسو ته تشریح کوم. ګورئ دا تاسو فرض کړئ چې دا پخپله څه شی دی؟ یو سولیناید دی. صحیح دی؟ د سولیناید په منځ کې یو مواد شته. صحیح دی؟ چې پر هغه باندې دا راپیچل سوی. نو دلته دغه مطابق دوې خبرې شته. د دې مطابق څه شی دی؟ دوې خبرې موږ کوو. لومړی داسې وایم چې د دغه مطابق دلته دوه رقمه مواد راتلی سي. چې څه راتلی سي؟ دوه رقمه مواد راتلی سي. که چیرې د سولیناید دننه یعنې د دې په کور یا هسته کې چې څه استعمال سوی یې؟ سافت آیرن مثلا استعمال سوی یې از کور. چې د دې په کور یا د دې په دننه په دغه هسته کې چې استعمال سوی سافت آیرن استعمال سوی په دغه وخت کې د دغه سولیناید څخه خو مګنیټ جوړیږي. خو څه رقم مګنیټ ځینې جوړیږي؟ ټمپرري مګنیټ ځینې جوړیږي. د دې څخه چې جوړیږي په دغه وخت کې د دې څخه ټمپرري مګنیټ جوړیږي. ټمپرري چې ځینې جوړیږي مګنیټ ځینې جوړیږي. ټمپرري مګنیټ معنا څه شي؟ معنا که برق پکښې کې وي دا مقناطیسي خاصیت لري، که برق نه وي پکښې کې مقناطیسي څه نه لري؟ مقناطیسي خاصیت نه لري چې دې ته بیا پخپله بېرته څه وایو؟ بېرته بیا پخپله دې ته الکترومګنیټ هم ورته وایو. څه ورته وایو؟ الکترومګنیټ هم ورته وایو. دا تاسو پخپله هم جوړولی سئ، ډېر اسانه او ساده جوړېږي. خو که چیرې د دې په کور یا هسته کې نور مواد استعمال سوي لکه څه شي؟ لکه نیکل یا د مثال په توګه سره کوبالټ. چې نیکل او کوبالت ته موږ او تاسو چې هم وایو؟ نیکل او کوبالت ته موږ او تاسو فیرومګنیټ مواد هم ورته وایو. فیرومګنیټ کوم موادو ته ویل کېږي؟ فیرومګنیټیزم یا فیرومګنیټ مواد مقناطیس خوښوونکو موادو ته ویل کېږي. که چیرې دغسې کوم شی د چیش په شکل سره استعمال سوی از کور یا هم د دې په هسته کې استعمال سوی په دغه وخت کې د دې څخه پرمننټ مګنیټ جوړیږي. چې څنګه جوړیږي؟ پرمننټ مګنیټ ځینې جوړیږي. ولې پرمننټ مګنیټ ځینې جوړیږي؟ ځکه چې د دې په منځ کې مو چې استعمال کړي دي فیرومګنیټ مواد یا هغه مقناطیس خوښوونکي مواد مو په دې کې څه رقم کړي دي؟ استعمال کړي دي.
دا و سولیناید د سولیناید اړوند ځینې خبرې او د سولیناید پراکټیس د دې ترڅنګ د دې د ساوت او نارت پول معلومول او همدارنګه نارت او ساوت پول یې مثلا څه رقم جوړښت لري. دغه موضوعات دا تاسو ته ما ډېر خلص ډېر اسان او ساده وویل. کیدای شي تاسو ته ځینې پوښتنې در پیدا سوې وي، خو په 10م صنف کې چې ستاسو څومره پکارېږي هغه مې په مکمل ډول سره درته ویلي. کیدای شي چې په 11م صنف کې هغه البته په 12م صنف کې هغه پوښتنې چې تاسو ته پیدا سوي دي کیدای شي هغه په هماغه صنف کې څه رقم سي حل سي، خو په 10م صنف کې چې تاسو باید څومره سر په خلاص کړئ کیدای شي چې ما تر هغه هم اضافه درته ویلي وي. نو د دې درس په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو دا ویډیو هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.